بیا جوړو کوي میرا نه کباب نه پیاچو دته وای کوچا نه مړی صحیح نه بس یو بسم الله کله خیر سره سپرایټ एक बैट एक को alright اوس نمبر سیدا دې برګر د الله خیر سره السلام علیکم ستړي مې څخه راغلا ستړي وړاندې کوم ټول نو په 1000 سبسکرایبر نه ډیر زیات مننه ټول خوشاله او آباد اوسئ अब دا اوس سره راغلی ما بینک نیم پیسې را باسلې او بل اکاؤنٹ مې ځان ته جوړ کوی ما کوم فیصل بینک اکاؤنٹ شو کنه هغه بلک سوی خو اوس مې حبیب میټرو بینک کې اکاؤنٹ جوړ کو اوس موږ غزل خیر سره یو خوراک کو مړی خورو سټریټ فود یو وړکې دکان دا هوټل رقم دا الته غزل خیر سره او تاسو باندې خوراک وینو هم چې در باندې وینو ورخه موږ چې ویلو چې د چکن کړای مې پړلې او سټریټ چې جو سټریټ کې او کوسا کې او کوم چې تم نصیب وسو الحمدلله خیر اوس موږ د ډیل کې شول دو برګر وي دو چکن پیس دي کې یو ور سره فرایز دي خاله او دو ډرینکس دي اساسي فون به هم وګورو سره کوم فون نه راخو دي ډاینینګ ایریا څخه د فون نه نست موسی دلته ناستو زلته ناسته او د دې کاونټر دا وای موږ سیده صرف ته ټیکاوی لپاره او ډیلیوري کار شو کړي اوس خلک د ډیر زیات ډاینینګ په خاطر هم کوي نو زکه دا وړکې چوکي او میزم لګولای اوس هم بل ځای هم جوړیږي نو ګورو چې خوراک خوند به سره کمی چن جی په خوند نه سره خوراک خوند به ګورو چې خوراک خوند به سره کمی موږ اورډر سره برابر رسیدا دغه دی برګر ماشاءالله دې دی یار کاری هوټل کې دغه دی فرایز and all the fries of run garam jo okay so they give me chicken piece okay all right और शोभा देख fries समझता हूँ कि हो गया गरम देर से बिल्कुल ताज़ा ताज़ा पकड़ी है ताज़ा वोल के वाला alright उस नंबर सीधा ये बर्गर दला खैर सला बस چی کې نسته بس هغه زنګر ته کې ماینیز دی او کوم بن ګوبای سره هغه د کلاس بسم الله مو کوم چک دغه خاص خوندور نه راځي به خیر سره لیوانی تعریفونه وکما صفات وکما خلاص خدا مناسب اوس نمبر دې بیچاره دا چکن اوس ګورو چې دا څنګه فرای کړی دا اول بیٹ کې ولې خوند نو کو اوس به بیا وګورو ډېر زیات دی لیا پورا غوړ دا alright the food review خوراک دې یو کنه سه برګر بالکل فريش او هر شی فريش او خوند یې هغه څه خوند نو سره کوم څه د کې اف سي خوند دی فرایز ډېر خوند اورول فرایز سیم دی نه فرایز بالکل سیم او کې اف سي سره almost سیم ورته رسیدا او پاتې سو دغه کوم پیسز چکن پیس یو داسیو خو بدنو مطلب فريش او دی له سره خو هغه خوند کې نسته کنه کوم څه کې اف سي کې دا یار دا ولې مطلب خو فريش او چرګ خطا زو هر شی خطا زو الایل تیل خو به هم صدا کنه هغه خوند نو سره کوم څه د کې اف سي خو به هم اورال اوټ اف 10 دا څه خو به ورته 7 ورکوم وو همو ساته شپږ ستړی مې بیا تاسو به سي دا چې وسول دا د سکار وسو کنه چې هغه ورځ تقریبا یو 3 ورځې مخکې 15 ورځې مخکې خبر ولا تیر ولاګ تاسو وکړه صحیح برګر والا او اوس منغه زو چټا یو بیٹک هوټل دا په منصیره کې دغه ته ورزو تاسو باندې به هم وګورو او خپل به هم به درته ویل خیر سره او بل خبر گئی زرا سه یو مړی هیڅ هم نه دی خړلې او سلور بجې دي مازیګر نو باید خو خوراک خو حق جوړیږي دی خېټې په منګه باندې سی وی ورزو له خیر سره وخت را رسیدل سره 10-15 باندې ولګیدا اوکے سو this is the main entrance like counter دا صبح رشته ماشاءالله first time in the dining کوما اوس موږ دریم څه تر وختلو ماشاءالله سو اوګه جې په خیسره دومره بیزی هوټل په منصیره کې سرپرایز دا وګوره غالۍ په جې
شین چمن ښه اوکې چیرته کینو دلته کینو دلته بل خیر سره مونږه پلاتري ورته وای خپل آرډر به هم راوغړ یقین وکړئ کنه ما په ابتدا ته منصري کې دومره بیزي هوټل نه لیدل لکه درې چته هوټل او بیا دومره بیزي خامخا خبر وای کنه ستمره رشته په دور سره خوند سره کوم خوند اوکې سو دغه منیو کارت دا چکن پلاو نو شروع کیږي دغه راځي سټیم روست دلته راځي کریز کړای راځي مټن دا ور سره مساله باربیکیو دا بیا باربیکیو ساده بیا ور سره پلیټر راځي دا ډېر غټه مینیو لري دا خو دا بریکفاست او دا نور شاندې ډرینکس دی ور سره بس مونږ ورته کې چیرې غواړو خبرې چیرې وختل دو چکن ټیکا پیس هم راوختل یو لیگ او یو چیسټ پیس او سره یو چکن پلاو راوخته او ور سره سیده مونږه شاهي دال راوختل دا شاهي دال تاسو چې تلار سي هوټل کې خوري دومره فن کوي کنه څه درته وایم بھائی دوی خو دومره تیز سرویس ته الحمدلله مطلب په اته منټه باندې سی ټول مونږه د ناس یو راغل خیر سره ټول ناول باندې نشرو کو بسم الله نور گزاره بيخي نه کیږي چیسټ پیس ور سره نه و سړی راغی به ویلې دوړه لیگ پیس را دي مونږ سره دې نه باندې سیو بسم الله کله خیر سره سپایټ ایک پلیټ کو वाह क्या बात है और दे नंबर था alright दादी शाही दाल सही सो बखैर असरा يا خلي وقان دي مناسب ده It's your time, bro. دا چرګ برابر فون الله خیر سره لګ اذر یو مړی ورنو دې ته وای کوچانه مړی ښا یا مړ لګ رايتم په واچو ما زد سی وګه مګانا سسه دي نستا چپنه جوړه کړه دا بل په دې سی واچو له خیر دې ته وای کوچانه مړی صحیح ده چرګم شاخدا او د وریځو یاغه څه فن نه سره کوم سره ته نه پلاوي نه پېګم دا سره کوم پلاو دا او انیوی دغه څه کوم پیسو کنه ډېر ځات فن نکو به انتها زړه مې وایي چې دا یو لس دانې نور نه راغواړم خو جب مې اجازت نه راکوي ډېر زبردست مسالې ورکړي دي او ډېر ښایسته یې پخلی ده 10 دوی دې هوټل یو دا به خبر ده که نه مطلب دا دوه کسانو لپاره دوی 3 قپ پلاو ورکړی دا ګورې یو چکما ونه کړی او 2 لږ وخوړه او دا به زه یو مړۍ وکړم دا به ختم شي داسې خو خوند نه کوي که نه سړی مړۍ ورکوي وریځې ورکوي خیر ډېرې خو ورکوي که نه بیا رزق ده مطلب ریټ یې درته ووایم وریځو مطلب I would give like 6 out of 10 شپږ به ورکړم لاسو کې ځکه سیاسي خوند یې نشته سره کوم چې دی پلاو خوند دی دا وګوره 3 مړۍ ټولې ونه شوه پلیټ خلاص مړۍ ته دی مړۍ خبره نه ده نور هوټلو کې وګوره څومره زیاتې وریجې ورکوي د وریجې ډېرې کمې ورکړې خو چرګې پې ډېرې ښایي دور سره شامي کباب هم alright موږ مړۍ خلاصه کړه ده and الحمدلله د هوټل به لږ تعریف وکړو اول خو یې ډېر خوندور ښایسته ځای ده آزاده هوا تازه ښه زبردست ځای ده د کېناسته یې ډېر ښه ځای ده سروس یې ډېر ښه صفا خبر ده مړۍ کې د وریځې ما ته دومره ډېر خوند نه دا شهید علي چې و دغه موږ وخوړل دغه کول او دا چکن چې کوم یار چکن دی که دغې خو زه بل کم خوند و او چای موږ هلته ونه چکه که نه د هغه به هم درته ویلي وو دوی سره ډېر هم ډېر زیات شیان ول او بل زه د تعریف کوم د کوم چې نه دغه ما ته 100 روپۍ راکوي او دومره د ما چینل ده چې دوی به یې ما دا ویډیو سپانسر کوي هره خبر چې د هغه مطلب صفا سوتره او رښتیا دي
بس دغه و دي نن بلاګ لپاره امید لرم چې تاسو انجوای تاسو خوند ورنه اخیستی ویډیو در سره لایک کړئ چینل در سره سبسکرایب کړئ او انډیوالانو سره هم شیر کړئ ډېره مننه خو وخت دی په امان